السلام علیکم ګران کتونکو نوید بهزاد یما او شکر الحمدلله ثم الحمدلله د خیبر باړه کې کوم ماشوم چې ول رسز مخ کې خوش کوي ته پریوته یو د اغلاش چې کوم ان هغه تاسو کتلی شې دی ویډیو کې د اغلاش چې کوم دی هغه راووته او شکر الحمدلله په خیر خیریت سره راووته الله اکبر ناری تاسو ګوره چې هغه اوچت شولې او د اغلاش چې کوم دی نو دا به اوس خور د سپارل کېږي دا ویډیو را سر پوره ګوره او که خو مشون زموږ چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کې او ویډیو مخکې شیر کې دا ویډیو در باندې پوره ګورم چې دا څه طریقې سره راوویستل شو او بیا څنګه خور ته وسپارل شو وسایل د مسردار نه وي خو د هغې باوجود چې د کافر بچای په کوي کې وغورځېږي والله کاتې وروسته شم دا خو مسلمان دی پوه شوې لاس چې کوم هغه ډېر مسر شوی هم نه دی او هغه لکه دغې وجې نه یې خلکو ته کېښولو هلته تاسې دا اوس وینو دا هغه زوی دی چې په دا کې کم د موشوم پرېوتی و 14 ورځې مسلسل په دا باندې اپریشن وشو او په دا کې مختلفو خلکو حصه واخیسته د مختلفو علاقو نه وو د بوجوار د مومندو د دیر ملکنډ د باړې مختلف خلک په دا کې موجود وو دلته او دغو دا کې کور وکړلو اوس دا زوی تاسې وینو بس دستی په ایمرجنسي بنیاد سره بندوي دا زوی چې بیا بله واقعه داسې پیښه نه شي نو دا حالت مونږ دا ډېرو زیاتو خلکو هغه دا کړی و چې کله هم دا موشوم هغه شي لاس چې میلو شي نو هغه وکړو نو ټولو خلکو ته چې څومره د فیسبوک مونږ وروڼه دي هغو له مونږ دا پیغام ورکوو دا خبر ورکوو چې د هغه کم لاش دی هغه شولو ریسیو شو ریکور شو او انشاءالله چې هغه دی اوس به یې باقاعده خورو ته بیا سپارل کېږي د مور او د پلور او د ټولو د زړه چې کوم هغه ارمان و هغه پوره شو څه وایي السلام علیکم اپریشن په کامیابېدو باندې مبارکباد هم در کوو حقیقت خبره دا و چې ډېر سخت او ډېر ستړی اپریشن و او شکر الحمدلله نن د تاسو چې کوم ټیم و د هغه په هغه باندې په کوششونو او محنتونو باندې وسره تاسو چې کومه تجربه ده په زړو وختونو کې د هغې په بنیاد باندې کامیاب شو څه ویل غواړئ خلکو ته مور پلور ته او خلکو له څه هغه ورکول غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم مو خو دوه درې ځلې انټرویو ورکړله خو بهرحال زه به درته دا ویم چې د یحیی شهید په مابین کې خو دا دوی خبرې وي چې یا دای ډېر د کړدې والا وړکی و چې د دمره پښتون یې د ځون سره ودړدولو و یا د مو د الله د طرف نه په مو باندې امتحان و الله پاک دا د دم شهیدګیم نصیب کی او الله د شفا د ټولو پښتنو مسلمانو ورونو وګرځولی کیدای و بیا د لکه زه به دا ووایم چې کم اپریشن مو شروع کړی و نو اپریشن مو په دا تعداد باندې شروع کړی و چې د خلکو له د درد ډېر سیوا دی او د دمره خلکو له د درد چې رسېدلی دی دا دغې څه وجه داسې کیدی شي چې موږ دا کام کړو د کمیدو د درد د مو سره بله څه جواز نه و بغیر د دغه اپریشن نه اپریشن لا چونکې مو زړه ونیولو او اپریشن هم پسې روان کړلو 12 نه ته 15 دن پورې ټیم مو ورکړی و چې 12 نه ته 15 دن پورې به مو انشاءالله په د اپریشن کې الله پاک کامیاب کړي نن د مو 12مه ورځ پوره کېدو والا وه په 12 دن کې انشاءالله هغه لاش کور شولو الان کې به دا کې نورې افغان هم چې لیدلې وي چې یاره نن کور کېږي او سبا کور کېږي خو مو دا سوچونه پیله نوې ته کړي وي یوه خکه چې جوړېږي یو میشن چې جوړېږي د انجینیر همدغه کور دی چې د هغې ټولې وړاندې وروستو مخې هغه ځان له وکسي و د هغه چې کوم دی هغه رزلټ راوباسي چې دا به زه په څومره ټیم کې دا علاقه کراس کوم په څومره ورځې کې به زه دغه زو منزل له ځان رسوم نو انشاءالله چې په هغه مغه 12 ورځو کې د ننه مو هغه میشن سارله الله پاک ورسولی کړلو زه به چونکې کوم لا او پښتنو لا او مسلمانو لا دا پیغام ورکم چې الله د آینده حدیثې نه ټول بچ کړي او بیا د الله پاک د مو په منځ کې داسې حدیثه ما راولي خو بیا هم که چونکې روغله یا بله روغله نو چې تر کومه پورې زه ژوندی وم
تر هغه پورې به که اخري په دغه ټیم کې همدغه شونتې زه د خلکو په خدمت کې استعمالیږم او همدغه شونتې به مې مشندري استعمالیږي او همدغه شونتې به خلکو نه چې د مو په نیت او په زړه باندې کېږي دوک پته کوم. ډیره مهرباني حاجي صاحب اندازګل حاجي صاحب چې خپل د ټیم د طرفه یې وویل چې الله دې نه کړي الله دې نه کړي سبا بل زوی کې داسې واقعه شوه نو انشاءالله چې څنګه دلته کردار ادا کړلو ماشوم هغه مر وکړله نو بیا به هم د مسلمانانو چې هر چېرته وي وایي دوی وس ور رسېږي انشاءالله پاک به سره مدد کوي. موږ سره بل ملګری دی چې هغه مسلسل په دا هغه چې کوم د اپریشن چې کوم مسلسل پکې لوند کور یو کړلو چې موږ ته په حقیقت کې اصلي هیروز ویو په هغه کې یو ورور دا دی چې اوس هم د په کپړو باندې مولوس کې خو دا ټول لوند دی خولا دو بهر خلکو زړو کې دي کوټونه دي او ډېر سخت سوړ دی او نن چې د کم کور وکړلو هغه ته وینو ټول بدن یې خولې دی دغه دی هغه هیروز چې هغه د یحیی شهید لاش ور وکړلو د زرونو د لکونو خلکو چې کوم خواهش ارمان وو هغه یې پورا کړلو. موږ ته شوبسای هم ورکو مبارکباد هم ورکو. څه ویل غواړې په دا موقع باندې؟ الحمدلله چې الله رب العزت موږ نه دا خدمت واخیستلو چونکې موږ د خدمت حقداري نه یو او اندازګل بھائی چې څنګه خبره وکړه دا ټیم ډېر کمزوري بس موږ ډېر کمزوري یو الان کې وسایل هم د موږ سره داره نه وي خو د هغې باوجود چې د کافر بچی په کوي کې وغورځېږي و الله کاتې وروسته شم دا خو مسلمان دی پوه شوې. دلته د موږ سره چې کوم د ټیم لیډر دی دغه کور چې کوم و مهربان ماما دغه په مشرونه کې دلته د هغه وشولو د اپریشن وشولو نن کامیاب شولو د دوی په کوششونو سره مسلسل موږ به دلته دل په خیمه کې به یوه ګنټه به خوب نه وکړی بیا به غږ ورته وکړو چې بس راسو نو خوب ورک خوراک ورک ټینشن جوړ مختلف قسمو لکه څنګه اندازګله چې خبره وکړله چا به پکې وویل چې راخستی دی روبوس یې نه چا به څه ویل چا به څه ویل خو دوی هغه هر څه برداشت کول او لاندې په خپل کور کې مګر مو ته دا پورې چې ډېره سخته په اخر کې ډېره سخته هغه روغلله تاړه روغلله خو بیا هم دغو خلکو همت ونه بایللو. دا د یو د سپیشل ایوارډونو حقداري دي حکومت لا سیول سیاسي فلاحي سماجي خلکو له پکور دي چې دغه له ایوارډونه او سپیشل انعامونه ورکړي. مهربان مو منه پوښتنه کوو چې څنګه ګورې اپریشن ته او څومره سختۍ او اوس څه محسوسوي چې ماشوم عمر وخت کو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مو مسجد انشاءالله چې ښه کپي کوشش وکړو جذباتي حقیقت دا دی چې زړه د هر چا اولادم شته دی سختۍ او مشکلاتونه یې تیر کړل او د هغو مشکلاتو په هغه کې نن هغه د مور زړه یخ شولو هغه د پلور زړه یخ شولو د لکونو او زرونه مسلمانان ورونه چې هغه په هر ملک کې وو هغو زړه یخ شولو چې کومه مطالبه یې وه چې در وښکل غواړي هغه دغو هیرو زر وښکلو. ماما ته نه پوښتنه کوو څه پوزیشن دی مهربان ماما خو جذبات هغه دي کوبه به نشي موندی حقیقت خبره ده چې هر سړی زړه لري څه یې نو بلکه زه خو اول ټول مسلمانانو له مبارکي ورکوم چې دا کم مشن و چې دا کامیاب کړو او بیا خاص کر مهربان له ډېره مبارکي ورکوم چې دا ټول مشن لره ونیو او غوځا کړو الله پاک په خپل مشن کې کامیاب کړو او بیا پر الله پاک داسې هغه ما په ښایي چې دم په ویر شي او خلک د ډېر کوشش وکړي چې که بیا پر داسې چې ته بورنګ وایي هر شونتې هغه په ښه ترتیب سره په سیمټو تختې ده پکې دي چې بیا داسې سانحار پېښه نه شي چې دا خیا به چې سانحه او دغه هم د موږ په ویر شي او زه دغو ټولو له چې چا د موږ سره منډه وله ټولو له مبارکي ورکوم ډېره دعاګانې به انشاءالله ورته کوو چې چا مې له دعاګانې وکړې مولا دا دوی خوشحال کړي او چې چا هر قسم منډه د موږ سره وله الله دې دوی کامیاب کړي الله دې دوی عزت وکړي. دلته د موږ سره موږ به اکثر د کوهي په خوله باندې یو مشر الدو چې خلک به ویل تلل پوښتنه به یې کوله چې څومره پوزیشن دی څنګه دی او د سره سینه غټه وه بار بار به یې ورته ویل چې انشاءالله چې الله تعالی به خیر کړي پوښتنه دې کوو چې څه وی اپریشن په کوم یو باندې بس انشاءالله تعالی شکر الحمدلله چې می ارمان الله پاک پورا کړه ور اندازګل جسه پورې مهربان هغه باندې جدا ولا ودرېدل او ټول خلکو به سره تعاون وکړه او موږ سره په خپل باندې کې لګیاو او شکر الحمدلله چې دا خبره
ټول مسلمانانو له مې دا اپیل دی چې تاسو صرف د اوږو نه کوو او په پښتون کې عزم او توقعات وسم شته دی ان شاء الله دا به په ارزو کې کامیاب وي والسلام. دغه څومره ټیم دی د بوډۍ د مختلفو قومونو سره تعلق لري دغه خپل یو هغه وسرا چې په دا موقع باندې کم د مونږ د مختلفو بهرنو علاقو نه خلک راغلي وو لکه د بوجاوړ وو د دیر وو ملاکنډ وو داسې نور وو د هغو ورونو هم په دا موقع باندې مونږ شکریا د زړه نه ادا کوو چې مونږ سره په دا غم کې شرکت وکړلو او د مونږ سره د غم چې کوم دا شریک کړلو سره تقسیم یې کړلو او د دو د اندوزګل جی او د مهربان ماما چې کوم ټیم وو هغه د هغه ولا چې کوم مختلفو علاقو ولا رضاکار وو په جاینټ هغه باندې دا هغه وکړلو دا اپریشن وکړلو او په ماشاءالله ډیر خپل د ورورولۍ په ماحول کې د کور وکړلو کامیاب شولو. موږ ته شاباس ورکوو شکریا ادا کوو